ترنۍ تلویزیون لیدونکو ستړي مشئ. زه تاسو ته یو نسخه وایم. دا د ویښتانو د ښه کولو لپاره ده او ما څو دوستانو ته خپل نورم ویلي وو. هغوی ما ته بیرته فیډبک راکړی و چې دا ورته ډېره ښه شوې وه. دا دي څو رقمه تیل دي چې زه یې نوم تاسو ته اخلمه. شړشمو تیل یوه قاشوغه، یو قاشوغه د زیتونو تیل، یو قاشوغه د بادامو تیل او یو قاشوغه د ناریالو تیل، یعنی 4 رقمه تیل. د یوې دانه ویټامین ای ګولۍ سره، ویټامین ای چې دغه ګولۍ داسې دي چې منځ کې تیل غوندې دي. دا تاسو په بیاتي باندې داسې قیچي کوئ او هغه تیل یې د منځه راوباسئ او د هغې 4 قاشوغه تیلو سره یې ګډ کړئ. کله چې مو دا ګډ کړ، دا بیا په خپل سر تاسو کولی شئ مساج کړئ. کله چې مساج کړه، د شپې یې پرېږدئ، بیا سهار یې وینځئ. او همیشه کوشش وکړئ چې د خپل لکه مخصوصا نارینه چې د ښځو نسبت نه خولې ډېرې کوي، د خپل سر پوستکی همیشه باید پاک وساتي، ځکه چې کله پاک پاتې نشي هغې کې پخې ډېرېږي. پخې یا سبوس ورته وایي، چېرته وایي نه پوهېږم، دندرف پکې راځي او هغه د دې سبب ګرځي چې د نارینه ویښتان زر لاړ شي. نو اکثرا ما نه خلکو پوښتنه کړې وه، ما ورته دغه نسخه ویلې وه او بیرته یې رانه ما ته فیډبک هم راکړی چې دا ورته ډېره ښه شوې وه. نو تاسو هم کولی شئ چې دغه 5 شیان استعمال کړئ. یو د شړشمو تیل یوه قاشوغه، د بادامو تیل، د ناریالو تیل او د زیتونو تیل او دغه یو دانه ویټامین ای کپسول. همغه لحظه باید میکس شي، یعنی مخکې نه میکس نشي، همغه لحظه باید میکس شي، ځکه چې دا ډېر حساس دي د هوا سره. نو همغه لحظه یې میکس کړئ او په سر یې خپل ووهئ. نو ستاسو ویښتان به ډېر ښه جلادار او پاسته وي.